الو الو غږ درځي ځان به دې په غلا کړی و که نه وبه څه شی ورته کې آخرت خدای لاله روزي درکړه لاله پوچ کلکې کډېرې ته معیوبه یې هو که نه دا 500 روپۍ زما له خوا تحفه دې خو دې تې وانغستی نه ولې به اخلو ولې نه اخلې نو خو په ټکړې به دې جب کې به دې ایښې وه ولې نه کوې چا دې ویرې خدای نه ودې کتله ناري ویا چې منو ورغه ناري هم در پسې وکړې زه لږ غوږونه دروند یم دا کار د بل جب کې واچوه من بل جب کې واچو دا و که نه اوس به دې ورکه کړې وې که نه چې خو دې تې وانغستی نه ولې به اخلو ولې نه اخلې نو ولې نه اخلې نه اخلم ولې اخلم خو په ټکړې به دې جب کې به دې ایښې وه ولې نه کوې چا دې ویرې خدای نه فرېده دا صاحب دا ولې څه فرېده دا 500 روپۍ تا ځانه نه والله نه منه ولا که را باندې ومنې چې اورې ته زما خبره ها اورې ته الو چه بابا خیر اوسه بابا الله دې خیر درکړي عزتمند شي ښه یې انشاءالله څه کوې کاکا څه کاروبار بیکار بیکار کور دې چېرې دی خپل کور دی زه شکر چې خپل دي بعضې خلک به ځان غلی کوي که خدای دې کړي چې شي که نه وي ښه سړی جلو خدای وغواړي که نه وایي دغه ما اخیستی وایي ښه هېڅ هم نه وایي جب کې مې اچولی وایي ما به له دې خیر دی خیر به نه دی دیتے او ځینې اکثر یې ځان پرې غلی کړي که نه تا که اقتصاد جوړي زه به تا ته دغه 500 افغانۍ په حیث د تحفې درکړم تی بیا هغه ته ورکړه چا ته تی دې ته ورکړه صحیح شو او الله به تا ته صحیح شو لاړ بابا ګیرې دې جار هو نه اورې الو الو غږ درځي څه بابا بټوه ده چېرته دې پیدا کړه ځان به دې په غلا کړی و که نه وبه څه شی ورته کې آخرت آخرت کې به بیا ګورو خدای خو غفور رحیم دی غفور رحیم هم ده قهر هم ده قهار هم دی بېشکه دی بابا قهر نه وساتي پوه شې قهر یې زیات دی د رحم نه زیات ده نو اکثره خلک داسې چې یو څه لاس ته راشي خصوصا دا څه کوي ته خو په دې سپین ږیرې ځان باندې ګوره ګرځې که نه زحمت هم وباسي دا خو موږ ته شاید پکې څه وي کتلې خو به دې نه یې خلاص هغه چې مطلوب یې ښه کېدای پیسې هم پکې یو څه وي خدای پاک بیا چې مالو چې کوي ما غاړې بیا هم بندېدلی چې خالي خلاصه کړې خلاصه کوي هم بیا کېده لکه ته دومره ایماندار یې ایمان ونه چې خدای به سره کم وکړي په دنیا جزا دا ته چې دومره ایماندار یې کاکا دا په ډېرو کمو حساب الله دغه الله دې نه نه بس دا ستا ایمانداري لپاره ته د میلیونو لایق یې الله دې بابا الله دې خوشحال لره مخه دې ښه الو اورې الو اورې چی وای بټوه مې ورځه څنګه هغې نه هغه هلکانو ته د لکه دستېري ده که نه بټه وغورځو هلکه ته د نه دا کولی شي چې د بټوه تا پټه کړې وی
خدا لګي ولا کوي قصه کوي خدا لاله روزي در کاله پوچ کله کې کډی دی ته معیوب یې هو کنه لاله روزي کې کله کې کډی په د مارکیټ کې د مارکیټ سره نه چانه رپې ورته پوچ ها 100 رپې اگر مې په یو کو پوچ سامان وخت رپې ازي جيب راوخه پیسې کنه لاري کې غوډاله ما دې تراسه ها وای ما راوخه پیسې دی وخت و خوشحال ما ځان دې څه کوم لاله روزي در کاله روزي خلا پوچ نو ته چې دومره ایماندار یې کنه چې زه تله محترم ته اشاره وکړه وخت دا 300 روپۍ زما له خوا تحفه صحیح شو وخت دا دا صحیح نه دا په ایمانداري مې درکړې ده سمه ده خلاص دې راکړ خدای په امان دوستانو زمونږ د دې ویډیو نه نور څه مطلب نشته فقط د دغه خلکو سره د غریبانو سره هغه د زړه خواله او همدارنګه دوی سره له یو څه ناڅه مرسته ولې دې کې یو غټ پیغام پروت ده هغه خلکو ته چې هغې موقف کې یا داسې یو ځای کې چې دوی ته زمینه مساعد وي ولې دوی بیا هم خیانت کوي غلا کوي نو چې دومره غریب دومره سخته شرایطو کې چې هغه ښې نشته دا نور خو هم تاسو ولیدل بیا هم در باندې غږ کوي چې ورور دغه ستا دي نو تا ته چې الله هر څه درکړي دي سر د هغې هم د دې ملت د دې چوکۍ په واسطه باندې ته غلا کوې نو لږ د الله نه شرم وکړئ او هغه ورونه او خویندې که غواړې موږ همداسې نورو ویډیوګانې وکړو دوی موږ سره د میاشتې مرستو کې په سکرین ته لینک ښکاري څومره مو چې دوستي ځانونه ثبت کړئ او انشاءالله موږ به داسې مخته ځو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله جنگ زتا